زما په خپل جبه باندې زما دا په دې جبه باندې ما کلمه ویله او ما په دا اقرار وکړو چې دې ما گرفتار نه کو په دې رس باندې زه به خودکشي کوم بالکل او ته ګوره چې بیا څه کیږي جیل ته ځم وال خورم شهادت ته تیار یم خو تا نه پرېږدم چې یو ځل مې وویل اپریشن کوم بیوقوفي ښه پوهېږې د دې پښتنو په سترګو کې مالګه اچئ مرچکي اچئ زه درته وایم چې لور دې کوم 2 انچه کپړه اچوله زه درته دا وایم وایي زه دې تنبوره وام ځای کم ځای او ته غږېږې کم ځای زه درته وایم د لور ته دې پرتوګ واچوه ته دا ویډیو زه درته وایم دا 2 انچه پرتوګ چې کوم دی دا 2 انچه کپړه چې تا په خپل لور په وجود باندې اچوله او شاته ودوې سونیا شاه 007 افلار انګاري شو تم خو څه وغږېږه که نه د لور متعلق دی تم پکې ګرځه وګډېږه ګډېدو نوم دې نه منې کوم په شوبیز باندې فلم جوړ کا لایف راشه په یوټیوب راشه په فیسبوک راشه کم از کم جامې خو واچوه که نه ما ته خو یو پنجابی داسې وښایه ما ته یو سندی داسې وښایه ما ته یو بلوچی داسې وښایه ما ته یو بلتستانی داسې وښایه د انډیا کې هم دا شی نه کېږي کوم چې تا په یوټیوب او په فیسبوک راغشتی دی او بیا چې درته څوک وایي دا کار پرېږده 1 کروڑ روپۍ راکړه نو ستا غوندې ډمې به راوځي او هر ورځ به کروڑ روپۍ غواړي خلک به پیسې ورکوي په سپلو دې ولې نه وامه هغه پلار ډله دې نشي سمولی هغه مور دې نشي سمولی دا پښتانه څه دپاره دي زما نافرمانه زوی خپل زوی داود شاه زه د خپل زوی د ایستلو ته تیار یم دې دپاره چې هغه نافرمانه دی ما د کوره ایستی دی بلکل مې ایستی دی ځکه چې زه نر پښتون یم هغې زما نوم غلط استعمالولو ما خپل زوی ویستو نو داسې شی سونیا شاه او داسې شی 007 دا به زه د خیبر پښتونخوا د خاورې پاکې خاورې نه وباسم که زه خپل زوی ایستی شم زه د خپل وجود وینه ایستی شم نو ته د کم باغ مولی یې چې ته به رانه پاتې کېږي او بله دا ډرامې دې پرېږده چې دا وروسته راغلی دی دا ویډیو راغلی دی زما د ویډیو څه شي ویډیو ډرامه باز لور دا جړا سترګې اوښکې یوه خوا دې خوا لس ځله خو ته مور جوړه شوې لس ځله ته لور جوړه شوې لس ځله ته ښځه جوړه شوې لس ځله تا جړل دي لس ځله نه زرګاو ځل ته د فلمونو د دنیا نه راغلې شادات کوي او ته خو ماسټر یې 80 کاله دې عمر شو او اوس خو خپله لور که خپله ستا لور دا ما ته د دې د پلار نوم وښایه دومره اواز کوم ظالمانو دې خرې شاته ووایه د دې هغه ملګري چې کوم دي هغه ډمان کوم چې د دې حمایت کوي قسم مې د خدای په ذاتي د افغانستان د خاورې نه په بلجم کې ناست دي په انګلینډ کې ناست دي په افغانستان کې ناست دي لا اله الا الله محمد رسول الله را سره ریکارډ پروت دی چې موږ د افغانستان یو تا سره ودرېدلي یو په دې ننګ او په پښتو کې نو هغه پښتانه هم ما سره دي ما سره نه دي خپلې پښتو سره دي تا زموږ ماشومان تباه کړه تا زموږ ماشومانې بچیانې تباه کړې تا د وړو بچو عزتونو سره د دې ځناورو لوبه وکړله کم دلل چې تپوس یې کړی او دا کم چې روپۍ والا میک دی بغیر د جنید افریدي نه ما ته ووایه کم سړي دا بیل دی چې دا ډمه د دعوت کار کوي ټول د پیسو دپاره لګیا یې او ما ته کوې زه شرط سره ویم د دعوې سره ویم او حلفین ویم چې ما ته د عربو ممالکو کې یو کس دا را ثابته کړي چې دوی ماله 1 روپۍ رالېږلي اکاؤنټ نمبر مې ورکړی دی هماغسې پروت دی ما سوای د امریکا نه یو هم پنجابی دی هغې 10,000 روپۍ رالېږلي دي او هغه 10,000 روپۍ هم را سره محفوظه پرتې دي بې غیرتو هغه خو ما د هغه خلکو خوله بندوله او دا زرګاو کسان چې ما ته کیني او دا زرګاو کسان زما ویډیو ګوري نن دې ما ته څوک ووایي چې ما د دوی سره په باندې په فون باندې په کوم ځای کې داسې خبره کړې چې بچې ما ته 2,000 روپۍ پکار دي ما ته 1,00,000 روپۍ پکار دي ما هر چاته دا ویل دي چې بچې ما ته صرف دعا کوئ او نن هم وایم دا خلک چې ما سره ودرېدل دي که چېرې زه لالچي وی او زه په پیسو خرڅېدونکی وی دا لیوني نه دي دا مسافر او دا پاکستانیان دا پښتانه دا لیوني نه دي دې کې به څومره ټلیفونونه دروغ او څومره به رښتیا او کوم سړی چې په عادت نه مجبوروي هغه بکواس کوي راولېږه او دا دي او کونډې رنډې ډېرو خلکو راته دا وویلې چې موږ ستا په لاس د غریبانو مدد کوو مال نه زه دې شي کې نه راځم